اوس در باندې بلا نازله د ریفرندم. نن ما ته خلکو وی خلک درته پته مدي چې دی به څه وایي. زه به څه وایم؟ هلکه زما څه کار شته؟ کته خوشحال یې ولا ووټ ورکوي، کته خفه یې نه ورکوي، بل څه شته پکې؟ زه به څه ووایم؟ که خوشحال یې ورځئ. تاسو به وګورئ دا منبران کارپوریشن زنده باد د چغې والي وختي چې دا څه چلو پوه نه شم پې ها پوه نه شم تاسو هم پته نه لګي زنده باد اچھا مرد آباد او زنده باد پته نه لګي. زما عزیزانو وګورئ ډلې ډلې به خلق راځي او دا خو وروره ما ته وګورئ فیصله شوې ده چې کړه دې ښه دیم زوی مې وشو که ډړه دې بد دیم زوی. زی به کم خوا فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. پتاسو د بنی اسرائیل چل شوه هر ورځ در باندې یو نوې بلا نازله شي. هغه زخم سټي د بيزو په شان الا جوړ نه چې بلا راشي، الا جوړ نه چې بلا راشي. تاسو به خپل زخمونه په خپل سټي. مونږ څه کار دی ریفرندم سره؟ په دې کائنات حکومت حقیقی صرف د خدای د ذات ته کله بل چاله. اعمالکم عمالکم ستاسو عملونه ستاسو عاملان. سردار کونین فرمائی کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې یی داسې به در باندې امیران راځي. نه د فتوو چپ دغه وګورئ ما ته وګورئ مولانا تپوس کې چې ووټ څنګه چلو کم اکمه ګناه ده چې تا د مولانا تپوس کړي چې اوس دې کې ځان نه د مولا د پیازه زوی جوړ کړو او راځي د مولانا به فتوی تپوس زنا کې مولانا د تپوس کړي چې دا ګناه ده کنه ده. شراب سکی مولانا د تپوس کړي، سړی وجنی مولانا د تپوس کړي، غلا کې مولانا د تپوس کړي، رشوت خوري مولانا د تپوس کړي چې اوس راغی چې جی ووټ ورکم کنه. مونږ څه خبر یو؟ کتا د ټولو ګناہوں تپوس ما نه کړی هو واقعي ته ډېر پاک مسلمانې اوس د دې مسلې تپوس مانو کا بھئی خپل کار کوا د اړه نه تپوس کوا ځان نه تپوس کوا. دا خو ډېر لوی عظیم پولنګ بھئی ستاسو ایمانونه دا د بیډي ممبرانو کې نه دي معلوم شي. تاسو هغه کوسډب قوم نه هغه شرمیدلی نه در په در خاورې په سر د دې منبرانو د پاره نه ګرځېدی چې د لوی مسلې مانه تپوس کې خپل نه تپوس وکړي. مان ته مخاګو کو دا دندان اموام چې داخلين په بلا واره مال ملازم څنګه چل کړه خبره ځان نه تپوس کوي ستاسو پوند زپه او ای بهر رنگے کے خواہی جام میں پوش بہر رنگے کے خواہی جام میں پوش من انداز قدت را میں شناسم وہ یار سنگا جامی چی آغندے واغندا پا خدای قسم زستاد پند چال پی جنما مان د پیښور او د صوبه سرحد کل کو خدای راستی زستاسو پوند پیجنما پوند ستاسو ایمان او اسلام الا معلومیږي چې د مولا او د خان او د نواب مقابله راشي. تاسو ایمان پاله ورځ ما کتلو چې مفتی عبدالقیوم پلار په نیکو په غور نیکو ستاسو د پیښور خدمت کړو او په الیکشن کې ولاړو او تاسو مونه سونه او سوټي پکړ د په مقابله کې کامیاب کړل.
پدی مولیانو تاسو ځان بخای پدی مولیا یا دا مولا بتا ته دعا کوي چې خدای دې توبه کوي قسم په خدای کې درته کوي چې پدی خیالم نشي تاسو دا مو وایي چې تاسو د خار خلق دا وایي چې بجلیګر مولا جڑے نا اے شہریاں پیچھے چیس کے مار دے میں آپ شہری ہوں خدا دی قسم میں شہری ہوں شہر کسی دے پیو دے جاگیر تا نہیں گا شہری ہر ایک اس آدمی نو شہری کہندے جڑا آدمی شہری چ رہندا ہوئے میں شہری ہوں ذلو خارم ز پختون نے زخارے اس ہم یقین رہا ہے زخارے کسبت در تویم اول بیزان لوے خاریانو خبره نه ده او نه د پیښورو خبره ده خبره د دین او د ایمان ده چې تا مولا سره کړي سدي تاسو خپل ایمان په هغه ورځ نه ګورئ چې په دې قاسم علي خان جماعت کې د اختر فیصله وشي او په هغه ورځ تاسو روجئ یہ کہ نہیں کیوں بھائی روزہ نہیں پڑھنے وہ حکومت نے اعلان نہیں کیتا تو ایک طرف تو حکومت دا دشمن ہے تو ان حکومت نے اعلان نہیں کیتے تو ساڑھے منہ تو عید نہیں کرنے تے نہ روزہ پکڑنے حکومت دی عید نہیں نتوز دو حکومت دا الیکشن پہ خبر کی مانا فتوہ والے غواړي کہ زما پہ فتوہ دی دلتا عمل کړي خدا فتوہ مانا تپوس کوا او کہ دلتا فتوہ کی دی ما تا کنزلی کړي وي ما تا دی بدرد ویلی ما تا دی پہنچوت تے حرامی تے رزیل کیے ہوئی وقت میرے سی کے فتوے پوچھنے سوچ لاؤ فکر ہو گئی لنڈے ہوندے وقت دا بتیر شی انجام باندے نظر کوئے زمونگا خیرت تباد حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ ما تے تپوس کڑے ہو مسجدہ تاسو پر رسالہ کے راغلی دی چو لاہوریو میں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں نداشے پسترگو مولانا شمس الحق افغانی سے تخود لے لاہوری سے مات ہوئی وہ اگر آپ کو شوق ہو تو آپ لاہور آ جائیں اور وہاں مقبرے میں جا کے آپ کو بتا دوں گا پدیمخ اللہ سوالو وہ دے دلے تو گورا ہر یو خبر دور تنورو تمہاری قبریں پہلے میں آگ کی تندوریں دیکھتا یو بزرگ دے 161 سال داغی عمر دے او سمجھو اندے روجی نمخ کی ورغم دل تراغلے اس سے کوارٹرونو تما اور تل معلوماتم یو قبر کی مڑے او خایا وہ سبھی کے میں ایسے چوے گورم ماتے وی رازا دی بارہ دیرو تزو دا مڑی در تخیم خو یو ٹکے در تکوم وی دل دا سے مڑے نشتا چوے گورے اوڑا دی خوشحال شي دا ټول ویل په قبرونو کې ناستي او غوښې تی پرې کېږي کدی ولیده نو ټول عمر به روټۍ خوند در نه کړي دومره ویرېدم چې کوټې نه مې بار منډې کړي مالځې نه ګورم زما عزیزانو زمونږ قبرونه به د اور تنوري حدیث کې راغلی مخبر صادق جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قبر یا د جنت د باغچو نه باغچه شي او یاد جہنم د کندو نه یو کندش زما عزیزانو سوچ چکا ہے فکر وکای پیغمبر دا بتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سرار ساتھ ملاویگی او د دین علاوه د دینی تقاریر کې سټه به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدې شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کې سټه چې دنیا تراغه په دې میاشت کې رائے وړڅ قران کریم غوند عظیم کلام چتلو پرخ وسه قران کریم غوند عظیم کلام بیمار دی بلال ورغه الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ د مانځه وخت د صحابه انتظار کوي لګیا دی
सरदार कौनैन फरमाइल मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास। अबू बकर तो हुए चागा मख की मुंजवर की जमा तबियत डेर द्रुंदे मुस्तरावत नशमा। बिलाल च दावा और दे च जमा महबूब बनन जुमात त नाराजी नो बेओ शप कुसा के प्रेवत चरा पासे दन अल्लाह ते हुए चे परवरदिगारा काश च न पहाबश कौम की पैदा शवे वे और न लोई शवे वे और न द मुहम्मद रसूलुल्लाह द बीमार आवाज पमा शवे वे। जुमा तरागे साहबो तो वही काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास। अबू बकर पर जड़ाश चहाशा वकल्ला दाचर तकी देशी चनन बद महबूब पर मुसलजमख की मुनवर कौमा। अल्लाह सहाबा और उन्हें सिद्दीक़ वक्त कजा कीगी मुजवर का पजोरे पर जड़ा जड़ा मख के कट सरदार कौनैन तबीयत के लग खिफत पैदाश हजरत अली और अब्बास ते आवाज कर चराशी जमा तबीयत लग खशो असे न चिचर तद जमी मुंद्राना कजानशी द जमी मुंद्राना कजानशी मुंगा वल मुझको कौना चिकौया ब्या जमा खो सवाल न पैदा की और पे खबर की चिलक गोरी और मालदार या खुद जुमात ततला खपल बेइज्जती गणी उस खान बहुम जुमात तजियो पर गरीबों की बोला दा मालदार खलक चिदी का ना दुई मुंग त लल्लू पंजू वही लल्लू पंजू जुमात तनजमा है के लल्लू पंजू इस खिलौते रहने दफा कर मुंग अल्लाह सपत लगी चदलू पंजू मकाम सड़ीरू चती खुदाए सारा और त खुदाए पर अदी टोकराई के गर्ज वाले अहो महबूब वो आशिकान डेर प्रात रमजान दीप दर्द सनम आशिकान डेर प्रात रमजान दीप दर्द सनम खुदा पे खबर दे चिद यार मीना बचा सरई तो उससे पता लगी च खुदा तसोग अजीज ने मुंग तललू पंजू नारा मालदार खलक जुमात ततला खुद सवाल ने पैदा की मुंज कई ना चिकई वे कोर के को सरदार कौनैन द हजरत अब्बास और द अली पू गोला सिखे दे बीबी आयशा फरमाई च मारुस्तुनवर पसे कतल सरदार कौनैन खटे पजान पसे राख के और जुमा तरवानो जुमा तलाड़ू मुंजुशो ब्या कोर तरा गए सहाबा टोलवर पसेराल चिया रसूल अल्लाह पदेम पोई कचताना रुस्तु बजमुंगत सहालवी हुजूर वर्तदगा वक्की हुई तरक्तु फीकुम अमरैन किताब अल्लाह व सुन्नती। ए सहाबो दो सीजुन हमें दर तफरीख दी यौद खुदा कलाम बलजमा हदीस कता सुद खुदा पे कुरान अमल कोलो और जमा पे हदीस लन तजिल्लू शर बतासु न गुमराह किए गए और कता सुद खुदा कुरान और जमा हदीस प्रेख व न खुदा बतासु प्रीदी द यौरज न बबली लजलीली आई दबली न बबली लजलीली आई दबली न बबला खुदा मुंग प्रेखी नहीं नल प दुनिया के जलील कौम द मुसलमान न वल्लाह का बल चरता गोरे द इसराइल कुल तादाद 30 लाख रे कुल इसराइल 30 लाख शल कालौश चिस्ता क़िबला अव्वल
دا د اسرائیلو په قبضه کې ده، بدل نشي اغستی. علم زده کوي چې ضرورت درته د سوال کولو پیښ نشي. زما عزیزان، دا تپوس هم تاسو کړو د حضور وفات او پیدائش دی میاشت کې یا نهم یا دولسم پیدائش د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او وفات د رسول الله صلی الله علیه وسلم. عزیزانو، زه قطعا د دې په حق کې نه چې جشن میلاد النبی یا عید میلاد النبی، زه د دې حق کې نه. اسلام د نمائش نامه نه ده، اسلام نامه ده د انتهایی سادهګۍ. علما لیکي کدا مونږ خلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې وې او صحابه مونږ ته کتلی وې داسې، نو مونږ چې لیدلې وې دا غوړ زیاړ استری ریګمال وغیرہ وغیرہ، نو مونږ داسې بلیدې مونږ چې هغوی ته کتلی وې چې د کېړو په ځای د قجورو پاڼې خپو لاندې تړلې، جامې د سربنو اغوستې دي، پیون چرته چې زیش لیدلې ده د کیکر پازغي ګنډلې ده. نو مونږ چې هغوی ته کتلی وې نو مونږ به په فتوا لګولې وې چې دا لیوني دي، دا لیوني دي. هغوی چې مونږ ته کتلی وې نو ویل به چې دا زنديقان دي. دوی هغه خلق دے چې زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا، چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں. کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت، کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت، بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں. بچدا زنديقان. اغا خلقم عید میلاد النبی اور جشن میلاد النبی تا خطاب کئی چې د چا په شپږ فټه بدن کې د ټیډي پیسې عمر زید اسلام نه. عزیزانو، مونږ اسلام شرمی، مونږ چې څومره اسلام او شرمولو اور څومره رسوا کړو، په خدای قسم دومره پیرنګیانو نو شرموله. د هندو او د سیک په زمانہ کې او د پیرنګي په زمانہ کې تاسو په دې ملک اسلام کتل او چې څنګه او چې څو وخت اسلام تاسو ته په لاس کې راغی، اوس هم ورته ګورئ چې اسلام څنګه. نو مونږ اسلام شرمی، مونږ کې اسلام نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د آخر زمانه اسلام به د خلقو په دې جبه وي او د مرای نه به ښکته نه وي. نن امغه وخت په جبه دار سړي اسلام دی، د مرای نه ښکته نشته. یونیورسٹی کې مې تقریر کوله، یو هلک را پاسېده، ماته وی چې جی د اسلام سهله غوندې معنا وکړه، سهله غوندې. ما ورته اسانه معنا د اسلام دا ده چې مې له خدای پتا باندې پیدا کړه، چې مې له خدای پتا باندې پیدا کړه، تر کما په هغه ورځ خپله رضا کړه. دا اسانه معنا ده چې مې له خدای پتا باندې پیدا کړه، تر کما په هغه ورځ خپله رضا کړه. اوس دستا رضا وفا کړې که جفا کړې، ما دستا جفا قبول په وفا کړه. دا اسانه معنا او دا شی عملا
نو پیش کرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل نہیں. سردار کونین مرض موت کی بیمار منز لیٹ لیٹ شو حضرت بلال تویل شو چے کور کے سوال جواب کا مانزا وقت تیری بلال ورغے ہو دروازہ کے ادرے دو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پدیام بیان وورد اللہ عزیزان من پیا کی جگڑا دا چیا ویل پکار دی کہ ندی پکار خبر د یا نه دا خبر د دې دا چې تا کړي ما د پاره څه دي. یو عجیب درته وایم دلته یو زیارت ته زیارتونو لا زوم زما تاسو هم ځئ قبرونو تتله ډېر ښه کار دی ثواب دی. الته چرسیان ډېری نو زه چې لاړ شم هلته نو بانګ ووایه مازیګر نو هغې غزلې وایي نو چپ شي چپ کروئے بانگے بیڑا تباہ ہوئے نے بانگ چپ شي منزل راش ما پسی منزو کی ما ډېر معتقد او دا دیو لاسونم سب کی یو ورځې ما نه تپوس وکړو چې جی دا چرس خشه ما ورته ویل چې بګلې وې کہ تسی کہندے ہو کہ فقیری بوٹا ہے تسی کہندے ہو اس دا دی حکومتن کنا امرگرو تو دیکھیا نے سمجھ گیا ہے ساڑی حقیقت نو اور قربان جاواں تیری جت سی نور زما را ٹوپ کو لا سنا ما سنا زما سب کڑو سمجھ گیا ور زما خبر کہ سوچو تسی کہندے ہو کہ فقیری بوٹا ہے میں نہیں کہنا اصل چ ماں غرق کئی چھے مل تسی کہندے ہو کہ فقیری بوٹا ہے اور میرا کیا سورجی چ تیرش ہوئی راب اللہ مازیگر منز باوشو ما ورتوی چ زه یو خبره کې بند یو مسله ده ما ته وی چې جی مسئلے تو توانو آتے اسی تو گناہگار پلیت مردار لوکاں مسئلے مالنا او مسئلہ توانے نال تعلق رکھ دے ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم باللتی ہی احسن زمون سکار دے چې چا سره جګړې بکو چا سره به فساد کو ہمیشہ علماء دیوبند واحد ڈالا دا کہ ټول عمر پہ ڈز شوی دی او دی پچا ڈز نہ دے علماء دیوبند کاروان دے ټول عمر سپور پسې غفلی دی او کاروان چاته سن دی عزیزانو ما ورته چې هغه مسله تاسو سره تعلق لري وچه مالیو معشوقه ده او داغه دو عاشقان دي معشوقه یو ده او عاشقان دو دي یو عاشق داسې ده اوس عزیزانو کتا سو خیال وکړئ محرم کے حکومتم یریگی چې شیعہ سنی فساد ونشي الکه شیعہ سنی فساد دی ولی وشي ولی
زدی ولی فساد وکم زکه چې دا شیعه څوک منی زما د په خدای قسمی چې زه د شیعو نه زیات منم نو زه به زما او دغه فساد به ولې کي زه د شیعه هر مشر منم خو هغه مشر نه منم چې نورو ته وایي چې سینه وهه دی کې جنت ته خپل ځان له یو څپېړم نه ورکوي دا یې نه منم امام حسین منم چې توره په لاس کې وه او جنگ کولو د یزید فوج سره علی اکبر منم شاه قاسم منم چې د رومبای شپې ناوې پرېښوه او ځان قربان کړ هغه نه منم چې څوک ځان له یو څپېړ نه ورکوي او د نورو بیړه په والو والو تباه کړي نو فساد به ولې کی فساد نه کوو وای دومره خو به کوو که نه د امریکې نه سړی راشي زمونږ ملک کې زمونږ د ملک بادشاہانو سره تبادله خیال کوي او دلچسپی کے ماحول میں بات چیت ہوئی نو میری اور آپ کے درمیان میں بھی ایک دن دلچسپی کے ماحول میں بات چیت ہونی چاہیے ہم آ جائیں گے آپ کے امام باڑے میں آپ تشریف لائیں کبھی بیٹھ جائیں گے کیا ہو بھائی حسین کی شیدائی ہم بھی ہیں اور آپ بھی وہ تیزی ڈھونڈ لیں گے کہ حسین کس چیز پہ خوش ہوتا ہے وہ ہم بھی اختیار کر لیں گے پھر جھگڑا کس بات کا خبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمون دین و ایمان میں دین و ایمان محمد پہ دل ہم فدا کر چکے محمد پہ دل ہم فدا کر چکے عبد الرحمن جامی ہوئی وہی بوت در جہاں ہر کسیرا خیال بوت در جہاں ہر کسیرا خیال مرا ہست در دل خیال محمد مرا ہست در دل اور چاڑ کے یو خیال وی او اللہ زمانہ کی کا خیال دے نو صرف اور صرف د جناب محمد رسول اللہ عزیزان زمون دا ایمان کہ یو کروڑ کال سڑے لگے اللہ 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 وہی اور محمد رسول اللہ نہیں ویلے نو د جنت بوئی پہ حرام دا زمون ایمان نو رضی تا مانت شکایت تے ما سر راشا زما تا نه ده زبدر شمال تبکینو ستبادله خیال خو به وکړو چې دا قوم ولی مونږ او تاسو د لاسه د خدای په قهر اخته او یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری ولی دا عوام د خدای په عظیم قهر گرفتار دی حیران دی چې لاړ شم نو کم خوا لاړ شم یو څوی بلبل څوی یو څوی بلبل څوی اصلی دین چې دی غازیدانو بالکل ختم شو غیر دین نه مونږ دین جوړ کړي تاسو وایي چې یو منځ چې څوک په قصد قضا کی یو منځ د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دی چې فقط کفر کافر شو یو منځ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دی چې کافر نه دی خو یفضی الی الکفر کفر ته نږدې شو یو منځ تاسو راګورئ په غیر دین کې مونږ داسې مصروف یو چې منځونه در منځونه رانه قضا شي قرآن ویلی دی اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین منځ کوئ او د مشرکانو نه مه کېږئ ښه ورځ به نه ګورئ